بسم الله الرحمن الرحیم. د عارف وزیر په مرګ ولې فارسیوانان خوشاله دي؟ سلام. نن درته هغه دلیلونه وړاندې کوو چې ولې د افغانستان د ریزبان طبقه د عارف وزیر په مرګ خوشاله دي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره یې شریک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. عارف وزیر چې څه موده وړاندې افغانستان ته د اشرف غني د لوړې مراسمو لپاره راغلی و، نو بیا د ژوندون تلویزیون رئیس اسماعیل یون هم عارف وزیر ته بلنه ورکړې و او هلته یې یو پروګرام جوړ کړی و چې هغې کې عارف وزیر خپله وینا وکړه. عارف وزیر په هغې وینا کې امریکایان هم د افغانستان دښمنان وبلل، پنجاب یې هم د افغانستان دښمن وبلو او دا یې وویل چې څوک هم افغانستان ته په بده سترګه ګوري او د افغانانو په منځ کې نفاق رامنځته کوي، هغه ټول د افغانستان دښمنان دي. عارف وزیر وویل چې اشرف غني زموږ د ټولو پښتنو ولسمشر دی، ټولو پښتنو او افغانانو رایه ورکړې ده، په خپله خوښه څوک په افغانستان واک نشي کولی، که هغه عبدالله دی او که کوم یو بل. زموږ ولسمشر اشرف غني دی. نو دا خبرې د عبدالله په پلویانو بدې لګېدلې وې او اوس د عارف وزیر په مرګ خواشیني نه دي.